او زه درته په دې قسم خورم او بیا پې درته قسم خورم او بیا پې قسم خورم که تاسو دا خبره تجربه کړه ونو کتو کنه او د دې قرآن سره صرف دومره ربط یو سړی وایي چې یاره دومره ډېر او دا خو زه نشم صرف روزانه نیمه ګنټه ته تلاوت د قرآن کوه که ستا په دې ژوند کې بدلون رانغی زما د نوم بدل که او د ټول خلکو مخکې راته ووایه دروغ دي ویلي او سم دروغ دي ویلي نیمه ګنټه دا فیسبوک او ټیک ټاک باندې چې کم ټیم تېرې دا لږ را کم که خفه نه شي داسې نه زړه ته یې واچوي چې یاره وایي چې فیسبوک کم که خیر د فیسبوک لږ کم که ټیک ټاک او دا د فحاشۍ او دا ویډیوګانې او دا سندرې او د دې نه به هم بچ شي د دروغو نه به هم بچ شي او ته به ښه سړی زه دا نه یم چې سړی لازم چې دا کارونه انټرنیټ ګوري دی به بد څه ګوري خو ستا مخې له به راځي که ته یې غواړې او که ته یې نه غواړې که نه زما دا خبره غلط دی که ته یې غواړې او که ته نه غواړې دا ستا مخې له راځي او بیا دا غټ ایمان غواړي ما یو څو پیرې ملګرو ته دا خبره کړې ده چې دا ګوته په سکرین باندې داسې راښکوده دا ګوره غټ ایمان غواړي ګوره داسې وړې خبرې نه دي چې ستا مخې ته د زنانه تصویر راشي ویډیو راشي فلم سندر راشي او ته دا داسې بره کړې که نه دا ګوره ایمان غواړي که ته دا وایې چې زما ګوته خو خوځي دا د زور خبره نه ده ګوته خو نه دي چې زموږ ټول بدن خوځي ګوته خوځول څه دي دلته د ایمان زور پکار دی دلته د مټو زور نه دی پکار نه دی ګوته کې زور پکار دی دلته زور د ایمان پکار دی چې ته دا داسې واړې او دا توفیق الله لږو خلکو له ورکوي نو که تاسو له دغه ټیم لږ راکم کو او دا سحر ماښام چې موږ دا موبایل ګورو او دې ته ناست شو د دې نه لږ وخت راکم که نیمه ګنټه روزانه د قرآن تلاوت کو لازم نه چې نیمه ګنټه ته پرله پسې کې 10 منټه یو وخت کې 15 منټه بل وخت کې 15 منټه بل وخت کې بیا 15 منټه بل وخت کې 2 منټه بل وخت کې ته نیمه ګنټه پوره کوه که ستا په ژوند کې تبدیلي رانله بیا ماته